د کهاني په شروعات کې موږ د اسټرونټ یو ټیم وینو چې د مارس ته راغلی د تحقیقات لپاره د چې څنګه راورسېد فورن په خپل کار باندې ولګي خو د ته دغه ځای کې مخامخ یو غټ غونډه غر ښکاره شي او په دې غر له پاسه یو سپینه ډېره غټه ټوکړه وي د دوی خو پیله دا مقصد وي کیدای شي چې دا برف وي خو بیا د سوچ وکړي چې په مارس کې دومره غټه ټوکړه د برف وسکئ ځکه چې دلته خو څه نور څه برف مرف نشته خو د فورن خپل لاندې چې کم سټیشن وي هغې ته په دې کې جانکاري ولګي او ورسره د دوی د یو ملګري د جیم جنمدین وي هغه ته هم جنمدین ویش کی اصل کې په دې میشن باندې جیم او داغه خزر اتله خو داغه خزه بیمار شو او بیا مړه شو ردی د وجه جیم پیرا نه غیدا د سپین شي چې کم ښکاری د دو ډیر د نږدې نه د تحقیقات شروع کی او د سره چې کم ډیوایس په دې ډیوایس کې د داسې محسوس شي چې ردی نه څه عجیب غونته او روغونته आवाज راځي د خپل د ډیوایس په ذریعہ د ګټه ته سیګنل ولېږي خو لږ سات بعد د ډیوایس چې کم وي دا اتوماتیک په دغه ځای کې کار پرې دی او په دغه ځای کې یو دم ګټه توپان سٹارټ شي په دې ځمکه چې څومره ګټه وي دا ټولې چوتې شي او یو غټ توپان جوړ شي او دا د یو غټ خامار روپ واخلي او دا توپان په دې ټولو پسې شاته ولګي په دغه ځای کې یو درې اسټرونټ چې کم وي هغه په دې توپان کې مړ شي د دیونه د مرګ نه بعد دا توپان چې کم وي دا لک په قلاره شانت شي او دا سپین شي چې ښکارېدو دا د یو انسان شکل وي دا ډیر زیات غټ وي اخر د انسان د شکل دا ماکس دلته څنګه راغی دا به موږ ته په کهانی کې مخه ته پته لګي بل طرف ته موږ ته انټرنیشنل سپیس وخیلان دي چې د ادم مارس سره چې کم کسان تلی وي د هغه سره رابطه کوي خو د هغه سره رابطه نه کیږي د ډیر زیات پریشان شي چې اخر دا سماجره ده لږ سات بعد چې د کله مارس سکین کې ته پته ولګي په مارس باندې ډیر غټ او بھیانک توپان راغلی کې دی چې د هغه د وجې زمنګ دا ټیم په دغه توپان کې ختم شوی دا خبره چې د لوک مرګري ووري د لوک مرګري ډیر زیات خپه شي لږ سات بعد د دوی د بل سټلایټ سره رابطه وشي او په هغه کې د لوک آلات خي چې ډیر زیات زخمی وي دی وته او چې د یو غټ توپان راغی او په هغه کې چې زما کم مرګري هغه ټول مړ شو او لږ سات بعد د رابطه را د سره کټ شي د لوک چې کم سلور مرګري وي د لوک د بارا ډیر زیات پریشان شي دوی دا فیصلو کې چې موږ بل بچ کولو د لپاره مارس ته ضرور ځو خو د چې کم مشر وی ری دی وته او چې تاسو الته نشټلې هغه کې شپږ میاشتې ټیم لګي که تاسو وس اوځئ نو شپږ میاشتې کې دی شي چې لوک ته هغه نه مخکې مړی او سپته لګي دا غسر چې زمنګ اخري ځل رابطه وشو هغه په دغه ټیم کې مړی خود بیا هم په ستریکا خپل دا سینیر چې کم دی د مناو کی او دی ولا اجازه ورکړي چې ټیک ته تاسو لاړ شئ باقي تاسو قسمت ته د بده باندې ډیر زیات خوشاله شي د دې نه بعد څورځي بعد بیا موږ ته د دوه سپیس شپ وخت چې په هغه باندې پیل یو ډي ان اے غونتا سټرکچر جوړ کی او د جیمز ته وایي چې دا زما د خزي ډي ان اے دی خو جیمز ته دین یو کندی راوالي او داته اخري او جیمز ته دینه بعد لاړ شي خپل د خزي چې کم ویډیوګانې به دی هغه ویډیوګانې ګوري او په هغه خپل له خوشاله ولي چې د خزم مړ شوی بیا موږ ته څورځي بعد سین وخت چې دوی ته د مارس سره رسیدو صرف یو ورځ بعد په دې ځای کې پیل او ټيري د مارس ته کوزیدو د لپاره خپل کم پروګرام دی هغه سٹارټ کې خود موږ ته د سپیس نه بار ګورو چې د میټورایټ وړي ګټي او هغه په دې سپیس کې سوري وکي او د پیل په لاس باندې ولګي د پیل د لاس نه بینه لاړ شي د زردا پن کې خورد د سپیس شیپ چې کم اکسیجن وي دا ډېر په تیزی باندې غورځيږي د پیل د لاس نه چې کوم بینه اوزي دا په دغه ځای کې یو سوري وي او دا په هغه سوري کې اوزي وډي چې دا وګوري دا فورن د غسوره بن کې خوره د اکسیجن بیا هم ډیر په تیزی باندې غورځيږي د دې مطلب دا دی چې یو بل سوره پاتې دی د هغه د بندولو لپاره اوډي چې کم دی هغه به اروزي بل طرف ته ټیرا چې کم دا د سره ډرینګ پیدا دا پانی زور کې او ردین الک ډرینګ بهر اوزي او دا لاند شي یو سوره وی په هغه کې هغه د برف په شانته جمع شي اوډي بهر موجود وي هغه چې دا سوره وی نه دی فورن دا بن کې او د اکسیجن چې 10% تر هغه دا واپس نارمل کېده شروع شي خوره دی وړو ګټو د وجیردو چې د فیول کمپیپی دا پیپ ډیر زیات خراب شوی او دوته د دې په باره کې جانکاری بالکل نه وی او د په مارس باندې د کوزیدو لپاره چې فیول چې کم لاین وي د قلاین چالو کې او د چې څنګه بٹن دباو کې په دغه پیپونه د وجې د دین لک فیول اوزي او اغه لاندې په برف کې جمع شي دا فیول چې کم وي دا د شټل د لاندې ایسي طرف ته روان وي او د چې څنګه بٹن وخی دا شټل چالو شي او لاندې کم فیول چې تلی وي اغه د شټل لاندې رسیدلی او د دې سره زوردار دماکه وشي د په دې سپیس شپ کې او د سپیس چې کم وي دا په دوه ټوکړو کې بدل شي د دوی د بچ کېدو وس ډیر کم چانس دی یعنی د په دغه ځای کې مړ کېدی شي دوی ته یو دم د ناسا ریپیوډول سپلای چې کم وي هغه رایا چې هغه د نن 100 کال مخکې ناسا د سپیس ته را لېږل و دا ټول د اوډي په کینه باندې د خپل سپیس نه راوځي او ریو ماډل سپلای چې کم وي دا هغه طرف ته د دوسره یو کنوي اوډي دا تار راوخلی او د مخه ته په دغه سپیس شټل چې کم وي په دې پسې ځان رسي خو د دې بدقسمتي د اوډي دا وی چې د سپیډ ډیر تیز وي د تار خو د شټل ته ورسي تار وته اړم کې خو
خو په خپل اوډي چې کم وي د ډیر په تیزی د شټل نه مخکې اوزي او د شټل نه ډیر لري لاړ شي. خو د اتاري ماډول سپلای چې کمی هغه سره ټچ کړی ته د وجیر د 3 ساتيان چې کمی د دیرو ماډیول سپلای ته ځان ورسي خو اوډي د بد قسمتي وی چې د ډیر لري تلی په دې ځکه رته د خزا د اوډي د خزا ټیرا چې کم د لپاره د غن چې کم وي د فایر کې خو د دې بد قسمتي د داوی چې د غن تار ته نه لک شاته وي او د دې ته نشي رسیدي. اوډي د فیصلو کې چې زب په پسې مخه تلاړ شم او د په پسه طریقه باندې بچ کم. اوډي د او چې ستا په سوټ کې دومره اکسیجن نشته چې ته واپس بیا ریو پیول سپلای ته ځان ورسې ته ما پسې مرزه خو دا ور پسې بیا هم زی په دې ځکه اوډي خپل ماکس لرکی او رته د شکل چې کم وي دا یو دم په برپو کې بدل شي یعنی د دې ځکه خپل قرباني ورکړي ډیره زیاته خپوي خو جیم او پیلی دیتا आवाज کې دا واپس په اغه پسې ځان ورسي او دو په طریقه باندې د خلاط ځان ور کوسکه ښکتا او دو چې کم سټیشن وی پیله خلاص بازو اغه ټیشن د ځان د نه ورسي دو چې د دن راشي دو ته صفا او با او ونه او د دنیا په شان ماحول ملاو شي دو خپل المیټ لرکه خوشاته نه په دو پسې لوک په دو باندې عمله کوي او دو په طریقه دا لوک چې کم وي دا شانت کې او دته و چې منځتا مرګري یو لوک ډیر زیات خوشاله شي دوته د اوډي د مرګ په باره کې هم وینا او کې چې هغه مړ شو د ډیر زیات خپشي. د دې نه بعد لوک وته د دې سپین مخ په باره کې څه خبرو کې چې ردینه څه عجیبه غونته आवाजونه راځي چې دغه आवाजونه ایکس وای او زی باندې چې زو کله کېدم نو د اغه نه څه عجیبه غونته ډي ان اے جوړ شي خو په دې ډي ان اے کې څه ډیر زیات غونته کمې ده. په دې کې کرونوسون والا چې کومه ایزه د اغه غیبه ده پیل وته و چې دا ډي ان اے خو بالکل د انسان او د ډي ان اے په شانتي ده. ډېر وای چې د انسان او د شادو په ډي ان اے کې صرف 3% فرق دی خو بیا هم انسان ډیر زیات اوخيار دی او په دې ځکه خو پوره یو کروموسوم چې دی هغه غیب دی دا خو د انسان ډي ان اے نشي کېدی. دې شي چې دا د ایلینو ډي ان اے وي. په دې ځکه جیم ته د پیل د کینډي والا هغه ډي ان اے جوړول را یاد شي ته پوه شي چې په دې کې څه کمې دی او کوچره دا ډي ان اے موږ پوره کو او د دې دا سیګنل واپس موږ د غر طرف ته ولېګو نو راته موږ ته صحیح ریسپانس ملاوي دی شي. دو پورن په دې باندې کار شروع کی چې موږ څه طریقې سره د ډي ان اے صحیح کو او واپس د غر طرف ته ولېګو کې دی شي ردینه موږ ته څه بهترین سیګنل ملاو شي او دا چې چا هم جوړ کړل هغه هم غواړي دا چې موږ د ډي ان اے اسټرکچر پوره کو او ردې سره رابطه کو او زمونږ چې پیله کم ټیم د دماغ خواته تل او هغه د ډي ان اے پوره کړي نه د دې د وجې چې دا سم مخلوقم دی هغه د ځان لپاره دا خطر غنل و دو په دې ډي ان اے باندې एकदम کار شروع کی په دې کار باندې فورن ولېږي او د دقه ډي ان اے چې کم دی دا مکملولو کوشش کوي چې موږ څه طریقې سره دا ډي ان اے مکمل کو او د ډیر زر دا ډي ان اے مکمل کی او یو روور په ذریعہ دا ډي ان اے چې کم دی دا د ماکس خواته په روور کې ولېږي د چې څنګه سیګنل ولېږي په دغه ځای کې د ماکس خواته یو رڼا جوړ شي او یو دروازه وي په دغه ځای کې دروازه ته کولاو شي په دې دروازه کې د نجم لوک او ټيري دا درې وانه دن لاړ شي او د بهر چې کم ساتي هغه ته وای کوم څه مخصوص ټیمه پورې بهر رانلو نو ته واپس دنیا ته ځان ورسه او خلکو ته به د دې عجيبه اسټرکچر په اړه کې ضرور ویناو کې دا درې وانه چې کله دن راننوزي په دې ځکه د دې لوک په دې لاس باندې چې کم گیجټ لګیدلې وي ته دغه داسې محسوس شي چې دا دنیا په شانتي د ماحول د پدې کې یعنی دوسا اغستې شي او دو خپل المیټ کو ځکه دو چې لکمه خته لاړ شي د کروڑو سال مخکې یو منګل ګریخ کار شي او د هغه سره زمونږ د انسانانو د دنیا په شانتي یو بل دنیا اوموي او د دې سره خوا کې یو منګل ګری اوموي د دې مطلب دا چې کروڑو کال مخکې په منګل ګری باندې هم د دنیا په شانتي ژوندۍ موجود و د دوه مخه ته پته ځکه یو دم یو الین غونډه راشي او د شکل ټوټل د انسانانو په شانتي وي دا الین ته وای چې یو ورځ په دې مارس باندې هم ډیره زیاته ژوندۍ و خو اچانک د اولکا پینټ په دې باندې یو غټ غونډه ګټه رااله او د هغه سره زمونږ د مارس چې کم دی دا تبا شو او دا پیله د انسانانو د دنیا په شانتي خسته و په کم ټیم کې چې په دې باندې دا ګټه رااله او دا ګری تبا شو د چې کم الینو هغه ټول واپس سپیس طرف ته لاړل او په دې کې صرف یو الینو چې هغه د انسانانو دنیا طرف ته لاړ او دا هغه د ډي ان اے په دنیا کې چې څومره جیو جنتو دی هغه ژوندۍ په دې کې شروع شو یعنی هر قسم جانور او انسانان د دنیا چې کم اکسیجن او هغه د مارس نه ټوټل بدلو د دې د وجې انسانان چې کم دي د الینانو په شانتي بالکل نشو بلکې ردو یو عجیب غونتا روپ بدل شو په دې ځکه د انسانانو ته پته ولګي چې موږ د دوه مخامخ چې دا کم الین دی د کروڑو کالونو په دې دنیا باندې ژوند دی یعنی په مارس باندې د مطلب چې تاسو څوک انسان یا څوک پراشي چې هغه د ډي ان اے چې کوم مسله ده دا مسله به حل کی او دا هغه دماغ به د الینو نه ډیر تیز وي او هغه ته به دا پته هم ولګي چې په مارس باندې د نن کروڑو سالو مخکې ژوندۍ د سیوا لکه نن سبا موږ چې په دنیا کې دا ژوندۍ تیرو د دې نه بعد د الین د ټولو ته وای چې زمونږ یو بل دنیا هم ده کچره تاسو زما سره زینو تاسو هغه دنیا ته لاړ شئ زما سره جیمز د الینو دا آفر چې
کوم دا ایکسپټ کی ځکه چې رده ښځه مړه وي او رده په دنیا کې په دې ټایم څه هم نه وي د دا دوه چې کوم ملګري وي دوی ته ووایي چې تاسو واپس دنیا ته لاړ شئ او د دې ایلیانو سره یو کپسول وي په کپسول کې ودرېږي او په ده پسې دا کپسول بند شي او لږ ساعت بعد دا کپسول د اوبو نه ډک شي خو په دې کې دا جیم چې کوم دی د سا ډېره په اسانۍ باندې اغوستی شي او دلته کې رده دا ملګري واپس د دنیا طرف ته روان شي او دغه ځای کې یو دم غټ غونته ماس چې موږ اینو هغه په ختمېدو باندې شروع شي یعنې دا ماکس چې وي دا په دغه ځای کې ختم شي او ردینه دا ایلین بره یو بلې دنیا ته لاړ شي او انسانان خپلې دنیا